نن بل خیر سره موږ تاسو په ایکسل پروګرام کې په فارمولا ټایپ کې نیسو وي ډیټ ان ټایم دغه ځینې فارمولې چې موږ ته ما لیکلي دي هغه نن به دغه ټول هغه کوم چې زیات پکارېږي هغه ما دلته لیکلي دي لکه څنګه موږ تاسو مثال که چېرته موږ تاسو فاینانشل ماډول جوړو یا دا رقم د پروجیکټو کې کار کوو که موږ ته ورځې راکړل شوي دي مثال هغې نه موږ کومه مثال هغه معلومو چې په دغه نیټې باندې دغه پروګرام دغه پروجیکټ پوره کېږي همدا رقم ته مثال موږ ته هفته کې 2 رخصتي لرو هغه رخصتي به څنګه ټیکټ کوو دا رقم د هالیډې پکې راځي هالیډې به څومره ټیکټ کوو بیا به پروجیکټ مثال ایگزیکټ ډیټ ورته ویلی شو همدا رقم ته موږ که چېرته جمعه کې 1 ورځ رخصتي ولرو نو هغه موږ څنګه تاسو کاونټ کولی شو نو دې لپاره مختلف نور هم فارمولې دي هغه هم موږ تاسو یو دانه وایو اول لازمه دغه هغه ته مثال نو چې دا موږ ته اوسنۍ نیټه همدا رقم ته موږ ته ساعت هم ښیي چې څو بجې دي مثال در اعظم از اکول نو چې کلیک کې بریکیټ سټارټ بریکیټ کلوز شپ سره ونیسئ دا ورڅه شی سو همې موږ ته ګوره ساعت څو به څومه میاشت ده نن ده 2مه میاشت فبروري ده 9 نیټه ده 2025 کال او 10 او 11 دقیقې دي همدار که چېرته مثال موږ دغه ساعت په کار نه ده ویازې دغه ډیټ په کار ده ډیټ چې په کار نو هغه لپاره ویازې موږ ته ټوډے موږ لیکیسو ټوډے بریکیټ سټارټ بریکیټ کلوز او انټر د ورچې سو د ویازې د نن ورځې نیټه موږ ته راکړي نن هم تاریخ ده او 2مه میاشت 2025 کال که چېرته دا مثلا شارټکټ تاسو استعمالوئ فارموله نه یوز کوئ نو کیبورډ څخه کنټرول پلس سیمی کالم چې کلیک کوئ نو اتومات شي کې تاسو ته ډیټ درکوي بل چې دا ټایم یې چې ګو دا موږ دې کې موږ ټایم ورکوو موږ د ټایم شی کې فارمیټ کې راکوي مثلا څنګه از اکول ټایم بریکیټ سټارټ ګورو چې هاورس موږ لیکلی هاورس څو بجې دي زه ورته یم 10 بجې دي کاما څو منټه دي ورته یم 12 منټه دي کاما سیکنډ شته که نه نو سکنډې لیکم خو ورته یم 20 سکنډه دي بریکیټ کلوز او انټر نو دا شی کې ګوره دا رقم دا موږ ته په فارمیټ راکوي او که چېرته د کیبورډ څخه کنټرول پلس شفټ پلس سیمی کلم ووهو د شارټکټ طریقه موږ دا رقم ته موږ ته هغه راکوي ساعت ګوره اتومات موږ ته ښایي چې 2 بجې دي اوس راځم خپل هغه ته د مثلا زه راځم دلته ورکینګ ډیټ چې شی فارموله ده دا مثال که چې تاسو یو پروژه کې کار کوئ هغه پروژه مثلا دا فاینانشل ماډول د شان ریزه ده موږ ته په درخوري یو پروژه چې موږ غواړو ونیسو مثلا موږ ته ټاسک یا ځینې مثال وظیفې دي یا پروجیکټ دي هغه موږ ته وایي چې به دغه تاریخ باندې دغه نیټې باندې دا سټارټ کېږي دغه ما ورځې کم لیکلي تاسو له ورځې وخت به ډېر درکړي تاسو وایي دغه کار تاسو به 1 میاشت کې خلاص کړئ 2 کالو کې خلاص کړئ لکه مثال د تورخم یا مثال د کابل جلالآباد 2م سړک ده تاسو غواړئ دغه سړک جوړ کړئ په قرارداد یې ونیسئ تاسو وایي چې تاسو دغه خپل هغه کومه چې دا مثال هغه دا څېړنه کوئ بازار کې مثال دا څومره وخت موږ کولی شو تاسو حکومت هم وخت درکوي چې دغه کار چې ته په 10 ورځو کې بیا کوې 10 ورځو کې مثال ته په زه غواړم چې تاریخ معلوم کړم چې دا په کومه نیټه کې موږ بیا دغه خلاص کړو کوم تاریخ پورې موږ دا باید خلاص کړو نو دې لپاره راځم از اکول ورک ګوره خپله هم راغی لیکئ هم شئ ډبل کلیک اوس چې کوم سټارټ ډیټ دا موږ سټارټ ډیټ دا ده کاما چې دا ډیس ده کومه ورځې ده مثلا 90 ورځې ده 80 ورځې ده مالته 10 ورځې لیکي تاسو پرې پوه شئ مثال هالیډې پکې شته که نه هالیډې پکې کاما ورکوي که هالیډې پکې نه مثال مو ورکوئ او بریکیټ کلوز بل چې دغه ورک ډیټ چې ده دغه دا په اروپایي سیستم باندې ده لکه اروپا کې امریکا کې تاسو د انجوګانو کې چې کار کوئ دا ورک دا فارموله چې دا هفته کې 2 ورځې دا شی کې رخصتي نیسي په خپله شنبه او یک شنبه هغه د اتومات خپله کټ کوي تاسو ته بیا ورځې ښایي زه دا انټر کومه دا باندې کلیک کومه چې دا ټول راواخلي ټول ځکه هره پروژه ټاسک 1 مثال دا 10 ورځې ده په 10 تاریخ باندې پیل کېږي دا په 23 تاریخ باندې تاسو ته خلاصېږي اوس که تاسو ګورو وایي ګوره ښه دا په 10 دا 10 او 10 کې 20 ورځې کېږي که نه او دلته څلېر شي موږ ته ولې راکړو زه راځم دلته دغه هغه ګورم کلنډر خپل ګورم دا جمتري دلته ګورم مثلا نن 10 تاریخ نن سټارټ کېږي که نه مثال ګوره دا شنبه یکشنبه رخصت نیسي زه یې یو دانه ګورې حسابوم ګورې 1 2 3 4 دا خو رخصت ده که نه دا ګور دونې حسابو 4 دا هم رخصت ده 15 شپږ 8 9 10 ګوره نه راځي که نه 9 ورځې شوې که نه دا هم ګوره رخصت ده دا هم رخصت ده ګوره 2 ورځې رخصتي دلته راغلله او 2 ورځې رخصتي ګوره دلته راغلله دا څو شوې 40 شوې
ګوره په 23 تاریخ باندې مثال کېږي خپل د 4 ورځې شی کېږي نور هغه راځي نو دا څه ګوره 4 ورځې رخصتي پکې راغله نو موږ باید دغه پروژه چې چېرته موږ ته راکړي مثلا موږ باید 24 تاریخ باندې پروژه حکومت ته وسپارو بل چې دا مثال اوس که چېرته دغه تاریخ صحیح دا تاریخ خو دا هلته موږ ته اوس موږ ته ذهن ته راغی چې او دې کې هالیډې هم ده یا مثال د اختر رخصتي ده یا مثال کوم د ازادۍ ورځ ده یا کوم نور کوم مراسم دي هغې کې تاسو ته دا نېټه معلومه ده هالیډې که نه دا ګوره ما هلته لیکلي دي اوس دا څونه 18 او 18 چې ده هالیډې د رخصتي ده یا اختر د هر شی ده زه اوس غواړم دغه ورځې هم دې باید لرې کړمه تر څو ما ته اګزیکټ ډیټ وښیي چې ځکه دا رخصتي هم ده جمعه کې 2 ورځې رخصتي هم موږ لرو نو راځم از ایکول ورک ډے ګوره خپله راغی ورک ډے ګوره د بیا ګوره سټارټ ډیټ کاما ډیز څو ده ګوره ډیز څه ده 10 ورځې دي کاما هالیډې اوس هالیډې هم پکې ورکوو که نه دا هالیډې دواړه دا سلیکټ بیا کوي دا سلیکټ که چېرته مثلا موږ دا لاک نه کړو دغه رینج که دا موږ دا ښکته ډریګ کوو نو دا نور هم دا رینج دا هم دا رقم راښکته کېږي ځکه له هېڅ شي نور ډیټا نشته نو دې له ډیټا چې دا کلوز کړو F4 له کیبورډ څخه خو دا لاک سي بیا دواړه سلونه ګوره دواړه لاک سول بیا بریکټ کلوز او انټر او ډبل کلیک وکړو دې باندې اوس څنګه څه ګوره اوس چې دا ګوره ګور مخکې په هغه تیاري ختمېده که نه په 24 باندې اوس چې څه 26 سو هلته ګوره مخکې جمع تاریخ تاسو وکتل که نه چې هم موږ ته هغه ورځې ښودلې ځکه 4 ورځې رخصتي راغله که نه 2 ورځې دا رخصتي هم پکې راغله نو موږ حکومت ته وویلی شو چې دغه پروژه که چې تاسو ما ته راکوئ مثال زه دغه پروژه په 26 تاریخ مې تاسو ته درکومه ځکه دا زه 10 ورځې باید کار وکړم 10 ورځې موږ راځو کار ته او دا 9 ورځې پکې رخصتیانې شیان راځي نو دا رقم تاسو کولی شئ بل چې دا که چېرته تاسو بیخي رخصتي سره کار نه وي مثال یو پروژه تاسو حکومت درکړي درته وایي چې 4 ورځې ورته کار کوئ ته به نه هغه مثال رخصتي به پکې نه کوې نو دې لپاره موږ شی کوم راځم دلته اوس درېږم دیگه بیخی رخصتی زبان نرالم نه جمعه رخصتی نه بل شي هیڅ رخصتی موږ نه لرو مثال از ایکوال ورته وایم دا سره جمع که لسې که دا اوس آیا دغه 9 ورځې هم پکې حسابوې که نه حسابوې زه ورته وایم هو دغه 9 ورځې هم زه پکې حسابوم 10 تاریخ چې دا هم باید ځکه دا هم ورځ دا هم په کار کې راځي موږ باید په دې ورځ موږ کار وکړو بیا هم چې کوو ماینس کوو ماینس چې کوو 1 کوو او انټر ډبل کلیک اوس چې شي ګوره بیخي رخصتي نه ګوره په 10 ګوره تا ګوره 10 تاریخ او په 10 ورځې موږ باید کمپلیټ کړو نو شل ورځې کېږي او ما ورته ګوره چې کړه یو ورځ مې منفي کړه که نه دا 9 ورځ مې هم په کار کې حساب کړله نو بیا په 19 کې دغه کار موږ حکومت ته وسپارو دا بل ګوره هم ګوره دا رقم ګوره شل له 10 شروع کې 10 کېږي دلته ګوره په اول تاریخ باندې ګوره بیخي رخصتي پکې رانغلله نو دا رقم تاسو کولی شئ چې معلوم یې کوئ بل چې دا دی که زه راځم اوس که چېرته زه مثال دا خو اوس هغې راکړي دي اوس ما ته که چېرته تاریخ راکړي ګوره پروژه ده که نه دا ګوره مثال دغه مثال کس رخصتي یې کړې ده رخصتي کړې په یو دغه نیټې منتلی ده په دغه نیټې ګوره بېرته راغلی ده ګوره نو زه اوس غواړم دغه هغه معلوم کړم چې دغه لیف چې ده څومره ورځې کېږي دا هم هماغه رقم تاسو کولی شو لکه څنګه زه ریزلټ ته درېږم دلته درېږم مثال دا ورته وایم از ایکوال نیټ ورک ګوره نیټ ګوره ورک ډیز خپله نیټ ورک ډیز ګوره زموږ دغه سټارټ ډیټ څو ده دوی په دې ورځ رخصتي اخیستې ده که نه کامه مثال په دې تاریخ چې ده په دې نیټې باندې بېرته راغلي وي ده ختمېږي هالیډې پکې شته او که نه که هالیډې پکې نو هغه هم تاسو به کوئ او که هالیډې پکې یو ورځ ده مثلتنه یو ورځ ده دا ځانته ټاکم او بریکټ کلوز کوم او انټر کوم ډبل کلیک اوس څنګه چل شو اوس دغه کس چې ده په 10 تاریخ باندې خو رخصت اخیستی او دا څوک په 6 تاریخ باندې راغی دا کس نو د څو ورځې رخصتي وکړه 8 ورځې ګورو که چې ته کلنډر کې هم موږ وګورو ګوره کلنډر کې هم ګورو ښه مثال د په څوم په 10 باندې ګوره 1 2 3 4 دا خو رخصت دی دواړه که نه 4 دا دوه ګوره
مثال نه حسابي پکې څلور 5 شپږ 8 9 لسم باندې بیا غدا دا نه ګورې شي کې اته ورځې وبخې 1 2 3 څلور دا دوه وروسته دي ګوره 5 شپږ 8 9 وګوره څو شي سو دا دوه ورځې ګول دا کټ لیکنه نو دا شو اته ورځې موږ لیف یو خدا کس دا اته ورځې نه راغله حال دا یو پکې هالیډې هم پکې راغله کنه نو نه ګور به چې کم کې سو کېږي اته کېږي نو دا رقم دا هالیډې شان دا دیته کمولې سو بل دې کې چې دا که چېرته تاسو مثال دغه ډیټا درکړل سوي وي یا مثال کې یو غواړي مثال که یو کس ده هغه راغلی دلته موږ سره کار کړی ده او دا کارمند مثال څومره وخت کېږي مثال ده موږ سره کار کړی دا اوس معلومومه ډیټ اف فارموله کې چې ده دا کارمند مثال اول چې کوم مثال دا کارمند ګوره په د مطیع الله مثال څوم تاریخ باندې راغلی ده په دویمه میاشت نهمه نیټه 2023 کال دا رقم دا نور هم عدنان هم دا بل خلیل هم اول زه نن چې کوم د نن ورځې ډیټ معلومومه ټوډے ټول دا کس څومره وخت کېږي موږ سره کار کوي لګیا ده دا ډبل کلیک یا ډریک کولی هم شئ اوس زه چې د جویننګ ډیټ دا دی د کرنټ ډیټ دا ده اوس که چې دفتر کې تا نه منیجر پوښتنه وکړي دا کس مثال راغلی ده دغه څومره وخت کېږي موږ سره دلته کار کړی ده نو دې لپاره موږ شکو ډیټ ای فارموله یوز کوو نو راځه ما چې از ایکول ډیټ F date DED will be already date F کار په هم تاسو خپل فارموله جا ساتي مثال ګوره بریکټ سٹارټ سو اوس چې کو راځو joining date سره چې کو joining date سره کاما چې کومه تا end date کا end date search کوم کاما ډبل کوټیشن ورته څه معلوم کا ماته year معلوم کا why ډبل کوټیشن تل الفابet شه موږ ډبل کوټیشن کې نسو او بریکټ کلوز کو او دا انټر کو ګوره دا مثلا انټر کو دا ډبل کلیک کوم او څه شو دا ګوره وځه چې درې کال کې د موږ سره د کار کړی دا یک کس ځکه په درشتم کال باندې راغلی ده او دی شی کړی ده اوس څوم ده اوس د هغه د شپږیشتم ده نو دا رقم تاسو کولی شئ دغه معلوم کړئ ها که چېرته زه دا هغه کړم مثال دا زه شلم که ځینې وخت دغه باندې دا رقم دلته کې به د څلور شي ګوره څلور دا رقم نه راوستل اوس زه غواړم چې دغه مخکې اوس ماته په کال حضور ته ماته منځ وغه څو میاشتې کې دا کس موږ سره کار کوي ام شي منځ ته انټر ګوره شپږ میاشتې کېږي دا کس موږ سره کار کوي دا که ورځ 48 میاشتې کېږي دا رقم ده که چېرته تاسو نه ډیس وکړو معنې جان د کوم رقم په راپورټ ته نه وړو تاسو ته وایي د اومي ورځې کېږي او ورځې ماته راکړه دا کوشش کوي عمومي ټولې ورځې ښیي رسوتي و دا هېڅ شی هم پکې نه راځي نو دغه ام زه سپاټ کړم ام په جوړ لیکم ډي او انټر ګوره 1006 ورځې دې سولې ما کلیک وکړو څو کې دومره ورځې ګوره 1614 ورځې د دا کس موږ سره کار کړی ده بل چې دا موږ تاسو راځو دلته ډیټ فارموله کې چې چېرته موږ تاسو د تاریخ دا شیان ټول مثلا جدا جدا لیکل سوي وي موږ غواړو دغه ټول دغه یو هغه ته راولو ګوره دا مثال year شو د منث ولا او د سو ډیس اوس زه غواړم مثلا دغه ټول په یو کالم کې راولم که زه دا هم ډیټا سره تاسو مخ څنګه کوئ از ایکول ډیټ چې د مثال بریکټ سٹارټ خپل ځای کوم اول چې د year څو دا ده کاما ګور به چې ګوره منث لیکلی منث به سلیکټ کړي ورته هم دا ده منث بیا کاما بیا چې ده ډی ده ورځې هم وغږوي ورته هم دا ده او بریکټ کلوز انټر نو دا رقم د چې څه ګوره هغه ټول یو هغه ته راوستل دا رقم ځکه نه ځکه چې دا کالم باید غټ سي ګوره ځکه دا لیکل پکې نه ځایېدل بل چې دا مثال منث یې غواړو منث یې معلوم کړو دا رقم ته مثال دا رقم راکړه څه ډیټا موږ ته غواړي دا رقم د بیل بیل کالم کې راولئ نو هغه ډیټا موږ سره رقم تاسو جدا کوو که چېرته هغه تاریخ وایسي نو راځم دې لپاره چې شی کوم از ایکول ډی بریکټ سٹارټ کوم او دا چې کوم سلیکټ کوم او دا مې بریکټ کلوز او دا مې انټر
ډیس څومره شلم ده ګوره شلم تاریخ وګوره ساده ډبل کلیک کوم ګوره دا رقم ته راغی ټول همدا رقم ده اوس راځم غواړم منت ما ورته همدغه نیټې ماته منت هم جدا ولیکه از اکوال منت ګوره منت خپله هم راځي تاسو خپله هم لیکئ شئ مثال زه خپله لیکم سریال نمبر دا او دا مې بریکټ کلوز او دا مې انټر ګوره اوله میاشت ګوره ټول ګوره بیل راغی ډبل کلیک د هر یو ګوره رقم نه بیل بیل راځي بل که چېرته غواړم دا وایي دغه تاریخونه درته وي دا وایي دغه کلونه یې ماته بیل بیل ولیکه نو دې لپاره چیک از اکوال year بریکټ سټارټ او د ډیټا باندې کلیک کوم سریال نمبر بریکټ کلوز او انټر ګوره د 2016 کال جدا کوي ما کلیک کړه دا رقم د ټول هم جدا کیږي بل همدا رقم د مونږ راځو که چېرته اوس ګوره مخکې دلته مونږ ولوستل که نه دغه ورک ډی او د نیټ ورک ډی کې چې 2 ورځې رخصت راته اوس راځم مثال دې فرموله کې چې کومه دې کې غواړم هفته کې ما 1 ورځ رخصت ده زه 2 ورځې رخصتي نه لرم اگه عموما موږ په افغانستان کې موږ یو هفته کې 1 ورځ رخصت لرو موږ 2 ورځې رخصتي نه لرو لکه موږ یو جمعه رخصت ده نو دې کې چې کو دلته موږ تاسو هغه معلومو فرض کې مثلا دغه دا پروجیکټ د سوزا پروجیکټ دا موږ د حکومت راکړي دي دا پروجیکټ او دا ډیوریشن یا ورکینګ ډیز اف دا ډیز کنه ورکینګ ډیز مثلا دا د ورځې کې څه لکه اوس دا ګوره چې کو مثلا موږ تاسو دا معلومو چې آیا مثلا که جمعه کې زه یو رخصتي ولرم نو که چېرته دا پروژه زه ونیسم دا ته څومره وخت یې په څومره نیټې باندې دا چې کومه دا به زه بېرته دولت ته بیا تسلیم کړم تر څو چې مثال زه خپل کار معلوم دولت ته چې هو صحیح ده مثلا په دغه طریقه باندې موږ زه تاسو دا پروژه زه تکمیل کولی شم نو راځم هغه ته زه لیکم از اکوال ورک ډی ګوره ورک ډی چې ګوره دا فرموله خپله هم راغله ګوره INTL بریکټ ستاسو اوس اول شی کې موږ وایي سټارټ ډیټ ولیکه سټارټ ډیټ چیرې ده ورته همدا ده همدارنګه د ماته وایي کاما سټارټ ډیټ خو دې ولیکه خو د هغې ماته ولیکه مثلا چې ده ان ډیز څومره دي ورته همدغه دومره ورځې دي اوس که چېرته موږ هالیډې ونه لرو څنګه یې کوو هالیډې ولرو څنګه ورته اوس جمعه کې یو ورځ رخصت ده فرض که اوس لپاره موږ هېڅ اړتیا نشته چې مثال هالیډې پکې شته که نه نو کاما ګوره چې کلیک کړه ګوره دې نیټ ورک ګوره دلته موږ ته خپله ګوره هغه ورځې راځي چې تاسو مثال کوم ورځ تاسو مثال رخصتي لرئ ګوره ګوره سټرډې ګوره سنډې منډې دا ګوره جمعه کې 2 ورځې رخصت دي منډې ټیوزډې مثلا ګوره دا ګوره په افغانستان کې مستعده کې عموما په انجوګانو کې شی کېږي فرایډې او سټرډې رخصتي ګوره دا رقم ته اونلی سنډې اونلی ګوره دا رقم کوم ورځ تاسو ورته وټاکئ که نه هماغه ورځ څومره اونلی فرایډې دې څخه تاسو هم ډبل کلیک کوئ هم پرې کله راتلی شئ خو ځان ته 14 ولیکئ هم د ډایرکټ فرایډې خپله راځي ګوره چې فرایډې راغی مثلا دا زه کلوز کوم او انټر دا ولې څه راغی ځکه چې موږ دې ډیټ فارمیټ چینج ده ګوره دا جنرل ده جنرل دا زه چې دا رقم سلیکټ کوم او دې شی کوم شارټ ډیټا کوم ګوره ټول ما کړل که نه نو اوس که چېرته یې پروژه مثال سټارټ سي په څوم تاریخ باندې په 10 باندې 20 ورځې موږ ته وخت راکړی دا پروژه تاسو 20 ورځې کې کمپلیټ بیا کوي 20 ورځې نه موږ چې کوو دا به موږ په څومره نیټه باندې تیار کوو 2 میاشت ده که نه 3 میاشت کېږي ګوره 20 او دا مې څو کېږي 10 دې نه میاشت نه وایي څو راځم جمتري دلته ګورم ګوره تاسو دغه څه کولی شئ نه معلوم کړئ ګوره مثال نن دغه ده که نه ټیوزډے ده که نه ګوره نن ده 1 2 3 4 5 6 7 او جمعه مې حساب کړه 1 2 3 یو حساب ګوره 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ګوره 19 20 دویش درویش ګوره هغه ګوره پکې نه راځي فرایډې نو څو ولې مثال ګوره 15 ورځې پکې رخصتیان دا هم راغلي نو څو 15 ګوره دا رقم تاسو کولی شئ
ګوره جمعه کې یو ورځ وله. اوس که چېرته مثال زه ګوره هالیډې هم پکې ده ما د پوښتنو کې که نه فارمولې مخه ریسنټ پوښتنه کې نه موږ ته اډیا راغله چې صحیح جمعه کې خو دا رخصتیانې راغللې اوس هالیډې هم پکې ده فرق دغه هالیډې هم پکې راځي. زه راځم نو دې لپاره چې کوم دا فارموله کوم خامه دا ګور هالیډې هم دا رقم سلیکټ کړو. دا دې لپاره چې رینج تبدیل نشي نو له کیبورډ سره F4 پریس کړو چې دواړه لاک سي انټر. ګوره مخکې 5 تاریخ باندې ختمېدی که نه اوس په څوم سو ګوره اوس ګوره په 8 سو ګوره 8 د 3 سو. نو دا رقم تاسو کولی شئ چې د یو ورځ په هفته کې یو ورځ رخصتي نو هغې ته ورکینګ ګوره ورک دا رقم تاسو ته ده هغه کوي. مثال ورکینګ ان ډیټ څه شی کې تاسو کوي په کرایه والی. بل چې دا دی کې مثال موږ تاسو که چېرته موږ ته مختلفې هغه راکړل سوي وي مثلا څنګه راځم ټولې فارمولې ته. دلته اوس موږ د مثال پروژه راکړل سوې ده دا پروژه مثال په دغه عمل ته سټارټ کېږي او په دې ختمېږي دې موږ ته هغه معلوم ده. که چېرته پروژه مثال رئیس ماته که دا پروژه مثال زه موږ واخلو دا څوم وخت کې دا موږ کولی سو کمپلیټ کړو. دې کې چې دا اول چې دا زه چې کومه ټوډې معلومومه ټوډې مثال څنګه که چېرته دا پروژه مثال زه ماته راکړي دا که څه او په دغه نېټې باندې ختم سي نو موږ به په څومره ورځ کې دا پروژه باید حکومت ته وسپارو. نو دې لپاره زه راځم نو راځم غواړم چې مثال د هغه زه معلوم یې کړم چې مثال د غیر رخصتي هېڅ تم کار جمعګي هر جمعه موږ راځو مثال رخصتي نه کوو نو هغې لپاره موږ چی کوو از ایکوال ډیس فارموله یوز کوم ورکلیک کوم ان ډیټ څو ده دا ده کاما سټارټ ډیټ څو ده دا ده او بریکټ کلوز همې د انټر همې چې انټر کوو ګوره څو سوې 19 ورځې سولې نو په 19 ورځو کې موږ ته شی کوو دغه پروژه باید موږ کمپلیټ کو او د هغه د دفتر ته وسپارو یا مثال حکومت ته وسپارو. زه راځم دې کې بل شی کوم راځم دا موږ سره اوس راځم دې ما دا ډبل کلیک کوم چې نور ورځې هم معلومې سي. ګورم په 10 باندې سټارټ کېده 20 باندې ختمېده نو څو ورځې کې موږ باید هغه کو 10 ورځې کې پروژه موږ باید کمپلیټ کو. اوس راځم مثال ورته نه په جمعه کې موږ 2 ورځې رخصتي لرو ور دې کې موږ 2 ورځې رخصتي معلوم دي کې موږ یو ورځ موږ د افغانستان کې چې کوم کار کوو. نو دې لپاره راځم ګوره چې تاسو مثلا د فارمولو باندې یوزج باندې تاسو باید پوه شئ نو د هغې لپاره دغه ما درته د فارمولې درې واړه یو ځای کې ته راوستلې. نو راځم اول چیک کوم از ایکوال نیټ ورکینګ ګوره نیټ ورکینګ راغی ورکینګ ډیس اوس چې شي ده ګوره سټارټ ډیټ څو ده دا ده ان ډیټ څو ده ان ډیټ ورته یم دا ده. اوس ګور نیټې نه او دوه نوټونه موږ یو ورځې معلومو هالیډې لري که نه راځم اول شی کوم هالیډې پکې نه ورته هالیډې نه تنه ورځې د هغه ده دا شی کوم بریکټ کلوز کوم انټر کوم. اوس دا شی جمعه کې مثال 2 ورځې رخصت وکړه اوس چې شی کوي هغه کار چې مثال موږ په 19 ورځو کوو اوس شی کوي موږ په 15 ورځو کې وکړو ځکه چې مثال دلته پکې 2 ورځې رخصتي راغله ده ګور دا 9 ورځې وکړه اوس چې شی سو یو ورځ پکې راکامه سوله ځکه چې د رخصتي پکې راغلی که نه په 10 باندې سټارټ کېږي 10 ورځې دي جمتري ته راسه په څومره سټارټ شوی 10 باندې ځکه 10 ده سبا نه سټارټ کېږي نه 1 2 3 4 دا رخصت څلور دغه رخصت ده که نه دا هم رخصت ده 5 6 7 8 9 ګوره 9 ورځې سولې ګوره لکه 2 ورځې رخصتي هم ترې ووتله. نو دا رقم تاسو کولی شئ که چېرته هالیډې هم پکې وي مثلا دې باندې ته ډبل کلیک کړه که ته وایې نه هالیډې هم پکې راوله کامه 2 ورځې رخصتي هم پکې نوره هم موږ لرو. اوس چې شی کوو مثلا F4 هم د دواړه خانې او شي لاک شي دا رنج چې موږ کته پورته نه شي انټر مخ 15 ورځې ګور 2 ورځې رخصتي هم پکې راغله ده ډبل کلیک کوم ګوره نور هم 2 ورځې کمه ځکه چې دا مثال دا په 20 تاریخ ختمېده 20 تاریخ کې شی 2 ورځې ګوره ولا 19 او 13 کې شی دي رخصت دي نو دا کار به موږ په 16 ورځې کې کمپلیټ کړو په 2 ورځې کې کمپلیټ تر څو دغه تاریخ باندې دا کار موږ دولت ته دا پروژه وسپارو. یا مثال د ډبل فارمولې ته راځم زه جمعه کې 2 ورځې رخصت لرم جمعه موږ رخصت کوو یو ورځ موږ کار نه کوو
نو د هغې لپاره ماته څه شی که ماته دا خاص ډیټا هم زه معلومومه چې زه په څومره ورځ کې به دا کار زه کمپلیټ کړم. نو راځم از ایکول نیټورک ګوره نیټورک ډیس انټل یو فارموله ده. و دې کې چې سټارټ ډیټ څو ده وتیم دا ده کاما end date څو ده end date دا ده. اوس ګوره end date ګوره ویکند څو ده دا سم کامه تاسو کلیک کړئ دلته ګوره ویکند خپله ګوره اتومات ګوره دا فارموله کې راځي. دلته تاسو کولی مثال که 2 ورځې اوس کتئ مثال هفته یکشنبه نه بل هغه ورکوي ځکه تاسو خپله دا کلنډر خپله حسابوي. دلته اونلی فرایډی ډبل کلیک کوم دې باندې ګوره راغی. هالیډې لري که نه دلته اوس لپاره هالیډې نه لرم. ریډیوس انټر ډبل کلیک. اوس څه شی شو اوس هغه کار چې مثال مونږ په هغه کې ورځ کې مخکې استعمال د هالیډې هم پکې راغلی د 10 ورځې مثال د مثال جمعه کې ورځ رخصت لرو دا کار باید 9 ورځو کې مونږ کمپلیټ کړو باید دا کار چې ده. بل چې دا مثال که چېرته زه هالیډې هم پکې ولرم جمعه کلیک کوم جمعه کې 2 ورځې رخصت هم ده هغه د ازادي بل ورځ هم ده دا که دا رقم د خانه جوړول غټه کړمه دا به انټر کړم هغه لږ به راغټ شي. اوس کامه آیا هالیډې لرئ که نه ورته مو هالیډې هم لرم جمعه کې 2 ورځې ده دغه میاشت کې د 18 اتلسم ده. او بیا چې که مثال رینج چې هغه لپاره هسې F4 پرس کومه ګوره دواړه لاک شوله ګوره H3 او H4 دواړه لاک شوه انټر. زه ګوره دا به 9 ورځې ده که نه دې مې زه کلیک کوم دا څو ورځې کېږي 7 ورځې کېږي. دا ورځې هم باید مونږ د کار دغه مونږ نظر کې ونیسو. جمعه کې یو ورځ ګوره جمعه کې زه یو ورځ رخصتي لرم یو ورځ کې مثال چې شی کومه دغه دلته مثال چې شی کوو دلته هالیډې پکې راغلي دغه تاریخ باندې مثال دغه 2 هالیډې هم پکې 3 ورځې دغه تاریخ کې مونږ دغه کار دومره وخت کې مونږ کمپلیټ کړو. بل چې دا که چېرته مثال ګوره ډیس کې مونږ بل هم معلومولی شو مثلا د چا پیدایښت معلومو څنګه چا پیدایښت معلومو دلته راوړه زه مثال ټوډی لیکم د نن ورځ تاریخ لیکم لیکلی هم شي لیکنې فارموله هم تاسو یوز کولی شئ. مثال مخکې چې ما درته وویلې د کیبورډ څخه هم تاسو کولی شئ مثال کنټرول پلس سیمیکولن ګوره د نوم نیټه راغله. زه غواړم د کسانو چې کوم دا عمر یې معلوم کړم ایج یې زه دغه هم ځینې وخت هغه اخلي مثال فرض کړه دا مثال 14 تاریخ ده. اوس چې شی کوم از ایکول ډیس ګوره بریک سټارټ ګوره اوس end date چې دا ده کاما start date څو ده دا ده او bracket close enter. نو دا تاسو کولی شئ چې کې دی هغه هم معلوم کړئ د یو کس چې شی ده هیڅ شی معلوم کړئ نو ګورم ایج هم معلومولی شو. بل چې دې کې که چېرته موږ یو پروژه کې یو شي موږ کار کوو کله زه ورته وایم چې دغه پروژه چې زه غواړم کار پکې وکړم دغه موږ ته د څومره وخت چې کېږي موږ ته دې هغسې یا مثال دغه تاریخ چې دا غواړم دغه میاشت تاریخ زه معلوم کړم چې تېره میاشت مثال دغه میاشت څومره تاریخ دی راتلونکې میاشت څومره ده یا دا اوس کوم موجوده میاشتې دي دغه تاریخونه مثال دغه آخري تاریخ څومره 30 ده 31 ده څومره نو دې لپاره موږ چې کوو فارموله یوز کوو از ایکول ګوره ایمو منت راغی ګوره سټارټ ګوره چې څه سټارټ ډیټ چې دا ورته دا ده منت چیک ورته 0 او بریکټ کلوز دا هم ځکه در کوم چې هغه پکې ستونزه راځي چې دا فارمیټ دا جنرال ده موږ به دا ډیټ فارمیټ ته واړو شارټ ډیټ او دا ډبل کلیک ګوره دې میاشتې هم ګوره یو 20 تاریخ ده بلې هم میاشته هم یو 10 تاریخ ده او د عیسوي هم تېره میاشت او 10 تاریخ و که چېرته مثال زه ورته نه مثال دغه منفي یو دې نه مخکې تېره میاشت هغه ماته معلوم کړه منفي یو دې میاشت نه دې نه تېره میاشت هغه ماته معلوم کړه او دا ډبل کلیک کوو ګوره اوس شیفت د تېرې میاشت څو ده دومره ده ګوره د تېرې میاشت څو 14 ده که نه تېرې میاشت عیسوي څو مو 11 دا رقم ته دا ګوره 13 ده که نه
یم تېرې میاشتو د مثال دویمه میاشتو کې 28 تاریخ کې. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د میاشتې اخري ورځ هم تاسو معلومه کړئ. نو دا اوس زموږ تاسو د نن ورځې درس که څه نیوکه وي کمنټ وکړئ او موږ سره خپل هغه نظریه شریک کړئ. که څه ستونزه وي او که ستاسو بل کوم پروګرام غواړئ تاسو موږ پروګرام هم ټیچ کړو. ښه وخت ولرئ. موږ سره اوسئ.